د غزوې تبوک رسول علیه السلام د مدینې نه تبوک ته روان و. 700 کیلومتره لرې ساحه ده، 750 تر 800 پورې. رسول علیه السلام روان د په لاره باندې، صحابه مور سره دي. دومره ګرمي سوه چې یو صحابي به له دې جنه خپل رحل ته تلو، هلته چې بارو خیمه وه، دومره به تندې پسې واخیسته، به ویلې چې غاړه یې پرې سوه، دومره تندې پسې اخیستي وو. دې ته یې جیش العسره ویلې. کله کله به د تیر 20 کلن جهاد کې بعضو مجاهدینو ویلې وي موږ باندې دومره تکلیف تیر سو، ولا که په صحابه هم تیر سوي. داسې مه وایه. رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د دوی په حق کې ویلي رضی الله عنهم، الله له دوی نه راضي ده، ورضوا عنه. دا وړه خبر نه ده ګوره چې الله خپله وی زه له دوی راضي، دوی له ما نه راضي. جیش العسرې کې اوښان حلال کړل، د اوښ په نس کې دا لرې چې وي شکمبه ورته وایي که نه د فارسی، او را می گرفت از او در اشکمبه که آب می بود، هغه به انخیزه، هغه انخیزلې اوبه به دوی چکلې. سبحان الله، دا څه وړه خبر نه ده ګوره. دا جیش العسره وه، هغه جهاد و چې په صحابو رضی الله عنهم باندې دومره تکلیف تیر سو. حتی ان الرجل لینحر بعیره، یو سړي به خپل اوښ حلال که، فیعتصر فرثه فیشربه ثم یجعل ما بقی علی کبده، چې اوبه یې څکلې یا به یې نورې راواخیستې په ینه به یې واچولې، دا ینه یې دومره ګرمسۍ به وه، دومره ستړي تکلیف د الله په لاره کې. نو الله عز وجل دی، نو ځکه خو هم الله د دوی په حق کې وویلې. یا ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله ته وویلې، وی د الله نه وغواړه، دعا وکړه چې الله په موږ باندې باران را نازل کړي. بیا باران راغی، نو بیا باران اوبه یو، هغه اوبه دوی ځان سره راواخیستلې. دوی چې دې جنه لاړل چې کتلې دا ورېځه تنا په همدغه جیوله، تنا په دې عسکرو مجاهدینو د جیش العسرې باندې تنا باران سوی، نور باران نه و سوی. دومره ستړي و تکلیفونه په لار د الله کې ول.